شیرپور له نظامی کمربندونو تر ډیپلوماټیکې سیمې. از او پیش بسته بود، دیوال بود، خانه بسته بود، سنگ آدمش ماندگی بود. گم که یک افتضاح جای بود قبلا چی مشکلات وجود داشت؟ شدی سرکایش که آمانه نمیتونه از دولت پیش که هیچ امکانات رفتن نبود. خودتان دیدی موترها می آمد با تانکر روش خالی میکرد. امشالا گل وارد جور میشه. شما ببینید یا آبادی را کشیده به 20 سال نشده. هغه مهالویش چې ته ټاکل شوی ان شاء الله هغه وخت کې به دا خلاص شي ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي ان شاء الله. دا ټولې کوڅې اکثریت بندې وي، که شیرپور ساحه و که وزیر اکبر خان و. دیاد میرفتی از این حالت بهتر بود. دیاد بهتر بود از این که ششتی بود، سرکا ششتی بود، خدمت نبود. حالت چې موږ 1000 روپۍ کار کوو دلته 1500 باندې راځي او خپل وطن جوړ کوو. همین برخورد مردم کایتان چطور است؟ ببینید وطن بیگانه ها بر ما جور نمیکنن. اگر جور میکنن در 20 سال په دې وطن کې چې یو کوچنی کار هم څوک کوي باید قدر وي. وطن سر کل ما شما حق داره. موږ اصلي دا خبره چې وطن جوړ چقدر ملکای خارجی آمد اما یک قاعده توت بر ما یک قله خمون نظر تیر شد. د بخونکي او مهربان آزاد په سپیشل نامو د یاد درنو لیدونکو سلامونه. هله د چروغ او جوړ اوسېږي. درنو لیدونکو نن زه د کابل یوې داسې سیمې ته راغلم چې یو ډېره مرکزي سیمه ده او دا سیمه د ډیپلوماټیکې سیمې په نوم باندې مشهوره ده. د شیرپور په تړاو شاید تاسې په تیر کې ډېرې قصې اورېدلي، همداشان د وزیر محمد اکبر خان د سیمې په تړاو باندې چې په تیر کې د دې سیمې څه ډول څېره وه او په اوس کې څومره تغییرات دلته رامنځته شوي دي. له هغه ځایه تر اوسه پورې ډېر ستر تغییرات رامنځته شوي دي. یو دا ده چې ډېری هغه سیمې چې نظامي څېره یې خپله کړې وه، هغه چیک پوینټونه چې دلته موجود وو، هغه موانع چې موجود وي، کانکریټي دیوالونه موجود وو، اسکوګانې موجود وي، ټول له منځه وړل شوي دي او دا سیمې اوس یو نوی رنګ اخیستی. موږ هم وغوښتل چې دلته راشو او د دې سیمې په تړاو باندې یوه ځانګړې خپرونه ولرو. اوس دلته ډېر کار پر مخ باندې تللی، ډېرې پروژې دغه ده چې روانې دي، ډېر په چټکۍ سره کار روان دی. که اوسنی انځور د دې سیمې وګورئ د تیر په پرتله یو ډېر متفاوت انځور دلته موجود دی. زه کوښښ کوم چې د دې پروژو د انجینر صاحبانو سره هم وغږېږم، د سیمې اوسېدونکو سره هم وغږېږم تر څو پورې دا راوسپړو چې دلته د تیر په پرتله څومره ستونزې حل شوي دي. ورځو خپرونه پیدا وکړو. بیا هم درته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې ګورئ زه د وزیر اکبر خان په فرعي کوڅو کې ولاړ یم او دلته د ښاروالي لوري د سنګ فرش کار ډېر په چټکۍ باندې روان دی او دا فکر کوم چې هغه وروستۍ کوڅې دي چې انشاءالله د بشپړېدو په حال کې دي. انجینر صاحب له ما سره ولاړ دی، له دوی سره به د دوی د کارونو په تړاو باندې خبرې اترې کوم ځکه دا ډېره یو مهمه ساحه ده. تاسو ته معلومه ده چې د کابل په ښار کې دغه سیمې ته ډیپلوماټیکه سیمه وایي. دا شان شیرپور هم هلته هم کار روان دی. انجینر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشئ، په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ. انجینر صاحب ستاسې نوم؟ جمال ناصر بیدار یم، د نومان جیلانی شرکت د وزیر اکبر خان او شیرپور پروژې مدیر یم. ډېر ښه. مدیر صاحب محترم، ګورو انشاءالله چې کارونه ډېر په چټکۍ روان دي، هم دلته او هم په شیرپور کې همداسې ده؟ انشاءالله چې زموږ په څو بخشونو کې کارونه روان دي چې د ویالو کانکریټ ریزي د سنګ فرش دی او همدارنګه نور د سب بیس یا بیس کورس هم ورکاري هم په ځینو کوڅو کې جریان لري او د پیاده روانو کارونه هم
ځینو کوڅو کې جریان لري. ستاسې د بیسکورس خبره وکړه، سب بیس خبره مو وکړله، دا کوڅې یو وارې ټولې تخریب شوي دي، ویجاړ شوي، بعد له هغې کار شروع شوی که څنګه؟ دا کوڅې خو تقریبا 80 سانتي قدر مخکې چې کوم هغه کانکریټ یې لره موجوده هغه تخریب شوی ده، بیا 80 سانتي د کندنکاري شوی، بیا نورې طبقې 15 سانتي مناسب مواد موږ اچولي، 10 سانتي سبیس دي او 20 سانتي موږ بیسکورس اچو چې بیا هغه طبقه اخري طبقه ده او سنګ فرش ته آماده کېږي، 15 سانتي بیا یې موږ د سنګ فرش پروسه ده. نو ډېر انجینر صاحب که داسې وایي د دغه پروژې یا د دغه کار ټولې څومره دی او دا شان ارزي، ځکه یوازې دا په وزیر اکبر خان کې دا پروژه نه ده، په شیرپور کې هم همدغه کار روان دی او دا لړۍ جریان لري، د دې ټول څومره دی، ارزي څومره دی؟ بالکل د ټولې پروژې ټول چې دا د وزیر اکبر خان نه شروع کېږي په شیرپور باندې ختمیږي چې 5400 متره یعنی 5.5 کیلومتره د سړک ټول دی او 12 متره تقریبا عرض راځي، په شمول د سړک د په دې کې ویالې دي او پیاده روونه دي په دې 12 متره عرض کې. یعنی دا کو وایو یو ډول فرعي کوڅې نه دي، یو اصلي سړک په حیث باندې دلته کار روان دی، 12 متره کافي عرض دی. دغه 12 متره عرض کې چې دي بیا دې کې دغه ټول د سړک ټول هغه پکې شامل دي چې دې کې ویالې دي چې 1.5 متر ویالې دي، تقریبا 4 متره پیاده روونه راځي او 6.5 متره د سړک عرض راځي. ډېر ښه. که د سنګ فرش په اړه راته ووایاست څومره کارونه پر مخ باندې تللي دي او څومره لا پاتې دي چې بشپړ شي؟ سنګ فرش خو موږ په ځینو هم په وزیر اکبر خان هم په شیرپور کې ډېرې کوڅې کار کړي دي، تقریبا تر 80% پورې موږ سنګ فرش خلاص کړی ده او کار تر اوسه هم جریان لري. هغه مهال ویش چې درته ټاکل شوی انشاءالله هغه وخت کې به دا خلاص شي، ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي انشاءالله؟ انشاءالله زموږ 1 کال وخت دی د پروژې او موږ 9 میاشتې تېرې شوي دي، په 3 میاشتو کې چې دغه کم کار زموږ پاتې دی انشاءالله چې دا به بشپړ کېږي او دا پروژه به تسلیمۍ ته سپارو. تاسې د شرکت یادونه وکړه، په اوس وخت کې څومره کاري پرسونل لرئ، انجینر صاحبان، تخنیکي ټیمونه چې تاسې لرئ، څومره تعداد د دوی دی او څنګه کارونه مو څنګه روان دي، نظارت یې تاسې کوئ او که نه؟ موږ سره تقریبا 8 انجینران کار کوي چې په مختلفو بخشونو کې چې د هغې جملې نه QC د پروژې د سرویر لرو، 2 سرویره لرو، همداسې سیفټي انجینر لرو، صحوي انجینر لرو، نو تقریبا 8 انجینران موږ سره دلته کار کوي او د دې کارونو نه نظارت کوي. ښاروالي هم نظارت دپاره کله ناکله راځي ګوري کارونه؟ طبعا ښاروالۍ والا ځینې وخت هره ورځ هم راځي، هفته کې یو ورځ 2 ورځې دوی حتما د کارونو نه نظارت کوي. کوم سړکونه هم چې له خیر سره بشپړ کړي دي، ګټې اخیستنې ته مو سپارلي دي، اوس ځینې هېوادوال ګټه اخلي او که څنګه؟ او طبعا ځکه موږ خو دا کار ډېر وخت نه جریان لري او دا سنګ فرش خو زموږ اخره پروسه ده، نو داسې فکر وکړه چې د جدي یعنی د تیر کال به ووایي د دلوي کې تقریبا ځینې سړکونه موږ تکمیل کړي او خلک ترې استفاده کوي د وطنوال. هوا هم ډیره سړه وه هغه وخت کې چې تاسې کار پیل کړی و، د هوا د یخوالي یا د سوړوالي له امله خو ستاسې کارونه نه دي ځنډېدلي یا څه نور موانع خو موجود نشته ستاسې کار مخکې؟ نه داسې ځینې وخت داسې لږ خنډونه پیدا و د یخ د وجې انشاءالله موږ هغه کم کارونه چې کول هغې ته هم تدابیر نیولي وو، خو ځینې وخت یا واوره یا باران د وجې یو څه کارونه ځنډېدلي دي، ځکه هغه داسې عمومي یو مشکل چې هغې ته ډېر تدابیر نه نیول کېږي، خو کم کارونه چې د یخ د وجې متضرر کېدل هغې ته موږ تدابیر نیولو، چون د کانکریټو کارونه چې څه وي نو هغه مو په شمه شیشه او په نورو باندې پوښل تر څو د یخ وهنې څخه محافظت وشي. ډېر ښه. انجینر صاحب فقط یوه وروستۍ پوښتنه، د دې سیمې د خلکو د دې سړکونو د جوړېدو او د کار د پیلېدو پر وړاندې د دوی غبرګون څنګه و، د دوی نظر څنګه و، دوی د تیر کې یو څه ستونزې مشکلات دلته موجود وو، اوس چې دلته تاسې سره مخامخېږي د دوی عکس العمل څنګه وي؟ په تیر کې تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې دا خو داسې یو ډیپلوماتیکه ساحه ده او دا ټولې کوڅې اکثریت بندې وي، که شیرپور ساحه وه که وزیر اکبر خان و، نو چون زموږ د پروژې په شروع کې دا سره دغه څه موانع چې وي دا موږ لرې کړې، نو خلک هم خوشحاله دي او ډېر زیات، ځکه یو خو د آبادۍ کار وشو، بل دغه کوڅې ورته را خلاصې شوې، نو خلک ډېر داسې د خوښۍ احساس کوي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله او الله مو آباد لره، په کارونو کې برکت واچوي. ډېره زیاته مننه.
درنو لیدونکو د انجینر صاحب خبرې مو واورېدلې. واقعیت همدلته که وګورئ دغه سړک یوازینی سړک دی چې لا کار نه پاتې. فکر کوم چې یو څو سړکونه نور هم دي په همدې ساحه کې چې کار یې فعلا شروع شوی. ویالې تقریبا چې قالبونه آماده کیږي او کار پرې روان دی. اوس هم د انجینر صاحب هغه ټیمونه چې دلته موظف کړي دي په کار باندې هغې خپل کارونه پر مخ باندې وړي. له نیکه مرغه د کابل دغه ډول ساحې چې ډېرې مهمې ساحې دي د کابلیانو لپاره، د کابل ښار لپاره او همداشان د نورو هیوادوالو لپاره، ځکه دا یو ډیپلوماتیکه سیمه ده، یو داسې سیمه ده چې د ټولو هیوادوالو سترګې ورته دي. باید په دې باندې ښه کار شوی وی او دغه ده چې اوس شروع شوی دا کار له نیکه مرغه او کارونه ډېر پر مخ باندې تللي. درنو لیدونکو د همدې پروژې د همدې کارونو یو څو انځورونه ګوري، بیا هم راګرځو، بیا هم تاسو وایي. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. لکه څنګه چې ګورئ د همدې کوڅو سنګ فرش روان دی. ډېری کارونه پر مخ باندې تللي. تقریبا د دې پروژې 80% چارې بشپړې شوي دي او لا هم دا کار جریان لري. فقط یو څو کوڅې چې د وزیر محمد اکبر خان 14مه کوڅه ده، هلته اوس لومړني کارونه روان دي تر څو پورې هغه ساحه هم د سنګ فرش لپاره آماده شي. او دغه ځای چې د شیرپور ساحه ده تقریبا چې ډېری دغه ده چې کارونه یې بشپړ شوي. زه کوښښ کوم چې دغه ورور سره یو څو خبرې وکړم. دوی کار کوي، بیا هم کوښښ کوم چې ورسره وغږېږم. له کار نه مې ډېر هم نه باسم، غواړم فقط یو څو خبرې ورسره ول. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. خوبستی بخیر جانک جور است، زنده باشی. زنده باشی. بازم برایتان خسته نباشیم. ممنون، زنده باشی، بخیر باشی. قربانتان. نامتان چیست؟ حامد. حامد جان چقدر وقت میشه که در این سنگ فرش کار میکنید؟ چه می نو شروع ما از اول وزیر اکبر خان است، سرک اول نزدیک 4 ماه 5 ماه میشه. 5 ماه میشه از روز اول که کار شروع شده دیگه؟ روز اول کار شروع این تا میاله. خب چطور است کارهایتان؟ حالا ان شاء الله خوب است کار. راضی هستین از موادی که شما استفاده میکنید با وقت میرسه؟ از همکارایتان راضی هستین یا نه؟ ان شاء الله از کلش راضی هستیم. به نظر خودت در این منطقه خودت هم کار میکنی، نمیبینیش زیاد کارها پیش رفته؟ در این منطقه چقدر تغییرات آمده؟ خودت که میبینی مثلا 4 ماه پیش چه قسم بود، فعلا چه قسم است؟ چقدر تغییرات آمده؟ یعنی از قبلا که حالا خیلی تغییرات آمده، یعنی 50% تغییر کرده. پیشی که بود حالا که سعی میکنم یعنی خیلی تغییرات کرده. ان شاء الله جور شده روی از جای دیگه هم اونجا جور شده میره. یکی خوب که قبلا این سرکا بند بود، موانع داشت، او چیزا هم برداشته شده. او کلش برداشته. این سرکا هیچ کم نمیتونه دولت پیش که می اومدن. حالا این آزاد از هر کی میتونه بره. پیشی کوچه و سرش هم کلا بند بود. فقط سرکای وسطشون کلا نیلا بود. موترا میتونن برن ولی دیگه بین کوچه کلش بند کردن. حالا ان شاء الله سعی کنین کلش باز است. فعلا خود شما کار میکنین، پیش روی کارتان خو کدام موانع موجود نیست، کدام مشکل خو براتان پیش نامده؟ نه هیچ مشکل پیش ما نامده. آزاد راحت کار میکنیم. در وطن ما هستیم، در کشورهای مردم نیستیم. ان شاء الله وطن ما آباد نشه، دیگه آباد شده بره. افتخار داره با ملت افغانستان. ان شاء الله. ما بسیار زیاد خوش میشیم شما جوانایی که کار میکنین، زحمت میکشین، در آبادی وطن یک سهم میگیرین. بسیار یک گپ کلان است و فعلا هم که میبینم زیاد تغییرات در این منطقه آمده. کل کوچه ها سنگ فرش شده. همین نمای همین منطقه دیگرگون شده دیگه. دیگه خودش معلوم میشه دیگه. نمایشش برآمد. خوشگل هم شده اینا. شما که در اینجا کار میکنین همیشه روز میان تقریبا 4 ماه است که در همین کوچه ها کار میکنین. همین برخورد مردم کایتان چطور است؟ همین محلی که مردم زندگی میکنه کایتان شاید بیان بشینن گپ بزنن، رفتارشان کایتان چطور است؟ رفتارش خوب است. این مشکل با ما نداره، مثل برادر ما هستن. یعنی خوش هستن از کارهایی که پیش میره؟ خوش هستن. چرا خوش نیستن؟ جایشون جور میشه، پیش خونهشون صاف میشه. زنده باشین برادر. قربانتان. زنده باش. قربانتان.
درنو لیدونکو د ورور خبرې تاسې واورېدلې. زه به هم د دې ډېر زیات وخت نه نیسم. کار روان دی، جریان لري، هم تر خپله حد او خپله وسه پورې کار کوي تر څو پورې دغه پروژه له خیره سره بشپړه شي، کارونه پای ته ورسېږي او له خیره سره ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. میشه چند کلمه گپ بزنیم؟ بهتره. السلام علیکم و رحمت الله. خوب هستید؟ خوب است؟ بخیر هستید؟ قربانتان، زنده باشین، بخیر باشین. حاجی صاحب نامتان؟ نام تیمورشاه استانگزی. استانگزی صاحب. باشنده این محل هستید؟ بله باشنده این ناحیه هستیم. خب یا ملکیت داریم. خب چقدر وقت میشه در این محل زندگی میکنید؟ در این محل دیگه 22 سال شد. 22 سال. 22 سال یعنی یکم رسید. خیلی وقت. فعلا که کار جریان داره، شما هم هر روز میاین میبینین پیش روی خانه تان است. شاید همه هموطنای ما که در این محل زندگی میکنن کار را میبینن. چقدر تغییرات آمده در این منطقه خودتان که باشنده همین محل هستین؟ اطلاع است که باید کل ما و شما همکار باشین. ما از حمایت اسلامی الحمدلله خوش هستیم که این کارهای بنیادی را به دران انداختن. دیگه وطن سر کل ما و شما حق داره. بدون شک. ببینید وطن بیگانه ها برای ما جور نمیکنن. اگر جور میکنن در 20 سال چقدر ملکای خارجی آمد، اما یک قایدی توت برای ما یک قله خمان نزاو تیر شدن. این وطن باید سر ما خود هر کس باید وفادار با وطن باشیم. ولی وطن سر ما و شما کل ما حق داره. بدون شک. کسی که با وطن وفادار نباشه با فامیل ما وفادار نیست. درسته این مردم ها خارج میرن کل داخل شهر پیسه باشه، پیسه خوشی بر آدم نمیدن. عزت وطن میباشن. وطن عینا مثل مادر وارث. دیگه ان شاء الله با امید خدا که خدای پاک هم حکومت ما شما را پاینده و باقی بداره و کل گیر اتفاق بده. یگانه مشکل ما شما کس فقط دخل اندازی زیاد داریم. نه ولی وطن جور نمیشه. نه این گپ غلط است. وطن که ما بگویم جور نمیشه، ما بگویم جور میشه، ما دی وطن وفادار باشم، ان شاء الله گل وارد جور میشه. شما ببینید یا آبادی را کشیده در 20 سال نشده. دیگه از امارت اسلامی خواهش میکنیم بخیر در قسمت مهار بندا او مهار کنن، زراعت بخیر به پای ساده شود. دیگه ان شاء الله خود کفا میشیم. دیگه فقط همین چند موضوع است که جوانای ما سر کار شود و ان شاء الله می اوی که ما داریم، اوی روانی که در افغانستان است در هیچ کشوری نداریم. ان شاء الله این مهار شود، زراعت ما پیشرفت کنه، اقتصاد ما پیشرفت کنه، جوانای ما سر کار باشه. ما در ولسوالی چالشاش ما جای ما ما اونجا مورس ما زمینا رو مفروخ مسفیشان خریدم. دامنی کوب دشت ما گفتم ما چهار زدم یقین کنم یک باغ شده که 20 نفر از او منافع میبره. دو دیقان داریم اونا رو خدای پاک خیر میده. سرسبز هم شده برای محیط منطقه فایده داره. اینه امارت اسلامی که نمی برنامه رو بخیر مد نظر بگیره ان شاء الله وطن گل گلزار میشه. سنگزی صاحب شما گفتین که 22 سال است که در این محل زندگی میکنید. قبلا چی مشکلات وجود داشت و فعلا چی است؟ حالا فلخا امنیت برقرار است. از سر دنیا تا از افغانستان در ما شب روز مزل کنی که مشکل امنیتی فلخا نیست، وجود نداره. دیگه فلخا مردم هم به بسیار شوق علاقه میبینید کار میکنن. دیگه حکومت هم که مردم هم کار باشه، مردم که حکومت ان شاء الله وطن گل گلزار میشه بخیر. قبلا از رفت و آمد، از نگاه رفت و آمد چه مشکلات داشتین شما در این منطقه؟ خب مشکلات جای سابقی که کوچا نبوده، کوچا نوجود شده. خب او سرک خرد بود و کلانش کرد. دیگه میاد سرکای دیگه که جور میشه ان شاء الله. اول سرک مثل مونای رگ داره. رگ خون بند شد بی خلبند میشن. چه مشکلات داره چی میاد. این سرک مثل اتفاق که رگای انسان است. دیگه ان شاء الله خدا مهربان است، امیدوار هستیم که ان شاء الله وطن خدای پاک رو به ترقی روان است. خدای پاک دیگه ترقی بهش. ان شاء الله قربانتان زنده باشین. صادق بسیار یک گپای خوب زدید. قربانتان زنده باشین بخیر باشین. درنو لیدونکو دوستان عزیز خبره تاسو واوریدلې وخت هم ډېر خوږی خبره. هغه څه چې زموږ هیواد ورته اړتیا لري، هغه څه چې زموږ ځوانان ورته اړتیا لري، د سیمې خلک ورته اړتیا لري، په هغه باندې وغږېد. باید هم د یو بل لاسنیوي وکړو. دغه سیمې چې کوم تغییرات رامنځته شوي دي دا هم د هیوادوالو د هغه مسؤلیتو منلو چې دلته راغله او د دغه سیمې ستونزې یې وکتلې، هغه یې ارزیابي کړې او د ستونزو حل لپاره ګام واخیست. اوس هم چې ګورئ تغییراتو لپاره ستر کارونه روان دي او لا هم جریان لري. خدای تعالی نه دا امید لرو چې نور هم زموږ د هیواد همدغه ډول د پرمختګ پر لور باندې روان شي. درنو لیدونکو د همدې سیمې یو څو انځورونه ګورئ، بیا هم له تاسو سره یو.
وارث دی د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ د لسې ولسوالۍ او یو ډېرې ښایسته درې. نو انشاءالله څنګه دي څومره وخت کېږي دلته کار هم شروع کړی دی؟ کارونه مو څنګه روان دي؟ ملګري چې در سره دي دوی څنګه دي؟ کارونو کې هماهنګي سره لري او که نه؟ ښه دي الحمدلله. کارونه خو ژمي د جدي میاشتې نه روان دي. د واورو کې هم کار هم کوو چې کوم کار مناسب و هغه هم کوو. بس تر اوسه پورې ډېر کار هم کړی. ملګري راسره شپږ اووه کسه دوی راسره لګیا دي. تاسې صرف د قالب برخه کې کار کوئ؟ قالب برخه وو موږ فقط قالبندي دي علي دواړه غاړې. دواړه غاړو. څنګه دي قالبونه؟ فکر کوم چې وړاندې ما وکتل یو طرف قالب چې مچوله دی فکر کوم یو څه کم دی سوري او د سرک طرف ته چې کوم یو دی سوري زیات دی. علت په څه کې دی؟ دا علت یې دې کې دی چې دې خواته سړک خواته چې کوم دیوال دی هغې باندې زور ډېر راځي، بوج ورباندې ډېر دی. کوم موټر ځي، کوم چې د پیاده رو خواته دی هغې دومره ضرورت نشته، هغې باندې دومره بوج نشته ځکه هغې سوري کم نیولی دی. دا دې وجه ده. یوازې همدغه علت دی. همدغه علت دی. څنګه کانکریټ هم څنګه دی؟ کانکریټ چې راوړي یو وارې تاسې هلته ګوري او که نه معاینه کوي؟ چې کوي دلته چې کوي هغه ټیسټ ترې اخلي بیا یې استفاده کوو واچوو. انجینر صاحبان هم د ښاروالۍ نه راځي کارونه مو راځي هغې 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد انجینران راځي چې کوي قالب او کانکریټ ټول چې کوي سره. په نورو پروژو کې دې هم کار کړی دی او که نه دا یوازې؟ ډېر پروژو کې مې کار کړی. ډېرو کې دې کار کړی دی؟ تقریبا 40 کاله کېږي زموږ همدغه کار دی بس. او د جمهوریت د وخت نه موږ دا 40 کاله ډېر عمر نه دی؟ ډېر عمر دی. خپل وطن ته خدمت کوو زموږ په افتخار باندې. خدای تعالی مو خدمات قبول کړه. واقعیت هم ستر خدمت دی. دلته په دې وطن کې چې یو کوچنی کار هم څوک کوي باید قدر یې وکړو. قدر یې وکړو باید. او تاسې چې دلته زحمت تېروئ کار کوئ او په خپل وطن کې یو خو دا ده چې هغه مصرف هم وځي یو څه لاس ته هم درځي مالي ګټه هم شته. بل دا ده چې وطن په آبادۍ کې آبادۍ د زموږ اصلي دغه خبره چې وطن جوړ کړو اصلي هغه هم دغه دی. بلکل ډېری ورونه زموږ ځینو وطنونو کې کارونه کوي قدر و عزت هم نشته دی. پردي وطنونه آبادېږي بیا هغه کوم مزد چې دوی له لاسه ورځي هغه هم نشي اخیستلی په راحته زړه باندې مشکلاتو سره مخ وي. دا خپل وطن دی پیسې هم ښه په راحته راکړي. خپل وطن هم جوړوو هم خپل وطن هم په افتخار باندې کار کوو دلته ځکه وطن هم مخ په ترقۍ لاړ شي. باید دلته چې کار هلته چې موږ 100 روپۍ کار کوو دلته 500 باندې راځي چې خپل وطن جوړ کړو. یو خدا ده چې په ډاډه زړه باندې ګرځو خپل آزاد یو بالکل په ازادي باندې د چا غږ دا پسې نشته. بالکل بل وطن هم آبادېږي. وطن هم آبادېږي. دغه اصلي خبره ده چې وطن مو آباد شي. اول ورځو کې به راغلی د شیرپور دا کوڅې به تا کتلې وي چې څه ډول وي؟ جدي میاشت کې تا ویل موږ راغلي اوس څومره فرق راغلی؟ بیخي دومره تقریبا یو 80% فرق راغلی که نه جوړ شوی دی ماشاءالله ښکلی پیدا کړی دی. دا خو د قدر وړ دی که نه دا زموږ لپاره. بس الله تعالی هم په کارونو کې برکت واچوي. ډېره زیاته مننه. الله هم خوښ لره. ته څنګه وروره ښه یې؟ بس الله هم خوشحال لره. السلام علیکم کاکا جان. جور بخیر. خوب هستین؟ خیریت است؟ قرار است جور است؟ بخیر هستین؟ خیال احوال است؟ خوب هستین؟ خوش آمدی میگیم بتانه. ما هم دمی سرک خانه ماست میجستیم. از می اول کار تا آخر سیل میکنیم میریم میاییم کدام در کار کدام چیز نداریم. خود نمیجه خانه ماست. چه وقت است دیگه خانه دارین تقریبا؟ یارا تقریبا یک 20-25 سال 25 سال. بله بله. یک عمر است. اون خانه آخر هستیم. خانه از خودتون؟ بله از خودم هستم. اگه برای ما بگین قبلا این سرکا چطور بود؟ فعلا چطور است؟ بود که بسیار بدحال بود. او دن میشد که هیچ امکانات رفتن نبود. خودتان دیدیم موترها می آمد با کتب تانکر روشن خالی میکرد. از اون سرکا ما می آمد خیلی قول بود اینجا دن میشد. و بر خود پاچای خدا بر میزدیم میرفتیم نانبایی نان می آوردیم سودا می آوردیم. مشکلات خیلی زیاد بود. حالا فضل خدا رو شکر خیلی خوب شده. بسیار کار برد خیلی وقت برد. این سرک یکم 1 متر که تمام کانکریت شد کل چیزش کشید برد سر تا سر. حالا تقریبا 1-2 ماه شده که کارش دیگه داخلی است. پس خدا ان شاء الله که هم آباد میشه. اگه برای ما بگین که دیگه مشکلات بوده این منطقه ما که از مردم میشنیم مشکلاتی نمی مشکلات آودن میشد راهبندی بود. دو سرک اوجا پخش بود پیش نام به اوجا مودن میشد که باران میشد از این تمام خانه که او میامد راه رفتن او نبود. او دن میشد باز که تانکرها میامدن خالیش میکردن. اینجا که فعلا ما خودت استاد هستیم. بله. این سرکا بله تا کجا باز بود؟ این سرک وقتی که امارت اسلامی آمد کلش باز بود. از او پیش بسته از او پیش بسته بود. دیوال بود خانه بسته بود. سنگ آدمش ماندگی بود. گم که یک افتضاح جای بود دیگه. میدیدی از قریه و دیاد بدتر شده بود تو وقت. حالا فضل خدا نمونهش
راحت رفتن و آمدن تان باز راحت بود بسیار آسان شد، بسیار آسانی شد، بسیار سهولت به مردم شد. یعنی برات بگویم که در دیاد میرفتی از این حالت بهتر بود، دیاد بهتر بود از این که ششته بود، سرکا ششته بود، خدمت نبود دیگه، کس کار نمیکرد برش وقتا را میگم. نه از خاطر که میگم مثلا رفت آمدتان باز چطور بود در بسیار وقت سهولت مثلا شد، بسیار سهولت. در سرک بری راواز است، هیچ مشکلات نداری، نه چک پاین است، نه سنگ است، نه امارات است، نه هیچ چیز بندش نداره. هر ساعت میری برو بدر راواز است. از روی تپه میری، از زیرا میری، از زورا میری، از هر طرف میری راواز است. این خودش یک نعمت است. بسیار یک نعمت بسیار کلان است که کلان است. فعلا بازم شده. بله بله. فعلا کارم جریان داره، پختم میشه، تا راحت که خرابی نشه آسانی نمیشه. این خرابی که حوصله کنیم، یک چهار روز خانه ما بند است، جور میشه، پل پلچک میفته، راه جور میشه. اینا خودت هم گفتم که بله. چند ماه پیش مثلا اینجا بسیار مشکل اصلا هیچ راه رفتن بایسکل نمیتونستی آل بری. دیگه بله، اینا بله. یک کمکی بالا شده، سهولت شده. بله از اینکه بابت که ان شاء الله سنگ فرش خدا مهربان جوی است. چایش هم اینجا جور آستا شد. آستا، یعنی یک دفعه دیگه یکنی ما بعد که بیای بازی جرا میبینی که چی حال چقدر خوبش میباشه. ان شاء الله بله ان شاء الله. بله. خدا من شما رو زنده داشته باشه که همیشه خدا خبر ما خواسته را باشه، بگیرین، همیشه زنده با ما باشه. سر بزنین. قربانت، ما در زنده خدمت باش، شما وظیفه هستیم. ماست. اگه خدا خواسته باشه یک ماه بعد اگه ان شاء الله این باز سرکات اگه درست آمدی بازم ما می‌بینیم. باز ما در میایم خدمت هستیم. در خدمتتان گل ان و شاء الله. گلکاری بازم میشه، گپ هر چیز میزنیم میشه. این که طرف باز یک جای بسیار این منظم روایش باشه. فرش میشه، یک قفش سنگ فرش میشه. آها. او طرف کانکریت میشه، طرف سطح تپل به سرک اصلی وصل میشه. دیگه مشکلات ان شاء الله حل میشه. ان شاء الله ان ما شاء در الله. خدا خدمت شما مهربان. هستیم. قربانتان، زنده خیلی باش. خوشحال شدیم از قربانتان. دیدنتان. زنده خیلی باشین خوشحال کاکا. شدیم. قربانتان، تشکر. زنده باشین. درنو لیدونکو، کاکا خبره تاسو واورېدلې د همدې سیمې اوسېدونکی دلته کور ده او که وګورئ ډېری هیوادوال چې زموږ چېرته اوسېږي هلته پروژې روانې دي او کار روان دی، واقعیت هم ډېر د خوښۍ احساس کوي. او اوس هم چې زه ګورم ډېر په سرعت سره په بایسکل باندې روان دی او کله چې راته هم ډېر ښه په سرعت سره را روانو. یو دا ده چې د دې سیمې په ښکلا کې زیاتوالی راځي. تاسې کتلی شئ پخوا دلته دا ډول سرکونه موجود نه وو، ټول تخریب شوي دي، ویجاړ شوي دي، له سره بیا رغېدلي دي. داسې کنده شوی دی او کار پرې شوی دی. د هغې څخه وروسته اوس دغه دی چې قالبونه تړل کېږي، ویالې جوړېږي او بیا له خیره سره د سنګ فرش کار بیا جریان پیدا کوي او هغه به ترسره کېږي. سنګ فرش یو خو دا ده چې سیمې ته ځانګړې ښکلا ورکوي، ډېر ښایسته منظم ښکاري. بل دا ده چې سرکونه دواړه خواو ته چې کله هم پیادهروونه موجود دي، زموږ هیوادوال چې دلته اوسېږي کورونه یې دي او یا هم ځینې دفترونه دلته موجود دي. که څوک ځي راځي نو بیا ډېر په راحته باندې کولی شي چې لاړ شي او راشي او خپل کارونو ته رسیدګي کړي. درنو لیدونکو، زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. په دې هیله چې خپرونه مو تر پایه کتلې وي، د خپرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلي وي. تر بلې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.